په لښکرګاه ښار کې ورزشي جمنازیم د جمعې په ورځ د 5 تایکواندو لوبډلو د سیالۍ کوربه و. په دې سیالیو کې د هیواد د المپیک او بدني روزنې لوی رئیس مولوي احمد الله وثیق د هلمند ورزشي لوبغاړو مسؤلینو او سلګونه نندارچیانو ګډون درلودی. د هیواد د المپیک او بدني روزنې لوی رئیس مولوي احمد الله وثیق په خپله پیلنۍ وینا کې وویل چې د مهال هیواد کې ورزش د ودې په حال کې دی. له مرکز او ښاري سیمو نیولې د ولسوالۍ تر اطرافي سیمو پورې ورزشي څانګې پرانیستل سوي ځوانان په لوبو بوخت دي. د خپلو خبرو پر مهال د مساقله ولسوالۍ لوبډلې ته په اشاره سره وویل چې د مهال لوبغاړي په ملي ټیم کې لوبیږي، نو څرګنده ده چې کلیوالي ځوانان هم روزل سوي او د دوی د وړتیا پر اساس په ملي لوبډلو کې د ګډون چانس لري. وپوهیږو چې په هلمند کې څومره استعدادونه دي، ترڅو د دغو استعدادو د لا ودې دپاره کار وکړو او د دوی د راځلولو دپاره امکانات برابر کړو. دلته موږ ولیدل الحمدلله په هلمند کې د ورزش په برخه کې ډېر ښه استعدادونه موجود دي، خو د هغوی د لا پیاوړي کولو دپاره او د لا پرمختګ دپاره کار په کار ده. او له ورزشي مسؤلینو سره ولیدل، هغوی ته خاصې سپارښتنې وسوې او دلته د ورزش د برخې د مینوالو غوښتنې وې له موږ څخه. انشاءالله په دې باندې موږ کار کوو. د تایکواندو فدراسیون لوبغاړو او مسؤلینو دا سیالۍ د منتخب ملي ټیم د ګډون لپاره غوره چانس وباله. د اولمپیک بدني روزنې او سپورټ له عمومي ریاست څخه یې وغوښتل چې د هلمندي لوبغاړو لپاره دا ډول رقابتي سیالۍ زیاتې کړي، ترڅو د لوبغاړو وړتیاوې ولوړي او په ملي او نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي. سیالۍ کې تقریبا 80 نفر ګډون پکې کړی و. د 5 ټیمو په اول مقام د مساقله ولسوالۍ ترلاسه کړی او دوم مقام د باغران ولسوالۍ ترلاسه کړی، دریم مقام مرجع ولسوالۍ ترلاسه کړی، څلورم مقام لښکرګاه ترلاسه کړی. د تایکواندو لوبغاړو له اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې په ورزشي برخه کې ورته امکانات او سهولتونه برابر کړي، چې دا ثمره ده چې اوس په ملي او نړیوالو سیالیو کې د ګډون فرصت لري. ورزشکاران، استادان یو ځل بیا د ورزشکارۍ ډاډ او احساس پیدا شو. انشاءالله زموږ په وړتیا او زموږ وړتیا انشاءالله زموږ امید نور هم د الله رضا وه. رئیس مولوي ټول چې زموږ کساوت کړي او دا ګډ مطلب چې انشاءالله د خپل برنامو ته زیات کار وکړو. زه انشاءالله هر ورځ کار کوم. آینده کې پلان دا دی کوشش وکړو، مهنت وکړو چې خپل هیواد لپاره خپل هیواد نمایندګي وکړو او نړیوالې سیالۍ وکړو. د یادونې وړ ده چې په دا سیالیو کې 4 لوبډلو ګډون درلودی، چې لومړی مقام یې د مساقله ولسوالۍ سپین غر لوبډلې ترلاسه کړ.